السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دربښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د قبلې ډایرکشن معلوم کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو د ناولاده ځای ته ولاړ شئ هلته لمونځ کوئ نو تاسو ته هلته د قبلې ډایرکشن نه در معلومیږي چې قبله کومې خواته ده، نو بیا تاسو له یو چا پوښتنه وکړئ. نو اوس دوستانو تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د قبلې ډایرکشن معلومولی شئ، قبله معلومولی شئ چې قبله کومې خواته ده. نو ویډیو له خپل دوستانو سره هم خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې چا فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن آن کړئ، اول به تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن خلاص کړئ نو دلته به ګوره تاسو ته کرنټ لوکیشن ستاسو راوړوي. که چیرې په دغه لوکیشن کې تاسو ته ستاسو کرنټ لوکیشن نه راړوي، موجوده لوکیشن نه راړوي، په کوم ځای کې تاسو وسیاست، نو بیا به خالي تاسو په دغه لوکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوکیشن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو په اتوماتیک باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اتوماتیک باندې کلیک وکړئ نو تاسو هر ځای یاست د هغه لوکیشن به تاسو ته دلته راوړوي. ګل ته تاسو ته دلته لاندې د لمنځو ټایمینګ هم درښیي. دغه رقم څنګ ته دویم آپشن د ډیټ کنورټر، په دغه ډیټ کنورټر چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته ګوره تاسو ته ډیټ درښیي، اسلامک ډیټ هم تاسو ته دلته درښیي. په دې کې ګوره بیا بل آپشن ده قبله کمپاس. په دې قبله کمپاس کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره دوستانو تاسو ته قبله درښیي. نو اوس موبایل تاسو هر رقم ونیسئ ګوره تاسو ته قبله درښیي چې قبله و دې طرف ته ده. نو دغه رقم دوستانو خالي تاسو په خپل موبایل کې لوکیشن خلاص کړئ، هلته لوکیشن اتوماتیک ور وښیاست. نو تاسو هر ځای یاست نو تاسو ته به هلته ستاسو موبایل په خپله قبله در وښیي چې قبله و دې خواته ده. نو دوستانو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چا فایده واخلي. او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي خو نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.